د هرات پاسپورت امریت د 1404 هجری لمریز کال په لومړۍ روبي کې 22,212 پاسپورتونه توزیع کړي دي. په داسې حال کې چې د پاسپورت غوښتونکو ازدحام ورځ تر بلې ډیریږي، د هرات ولایت د پاسپورت امریت مسؤلین وایي دوی وتوانېدل تر څو د روان 1404 هجري لمریز کال په لومړۍ روبه کې د ولسونو د غوښتنو پر بنسټ 22,212 پاسپورتونه توزیع کړي. د یاد امریت مرستیال کمال الدین خادم د پولیس راډیو سره د ځانګړو خبرو پر مهال وویل د ستونزو او ازدحام سربیره موږ هڅه کړې چې د خلکو غوښتنو ته پر وخت رسیدنه وکړو. دا زموږ د ټیم ژمنتیا او همغږۍ نتیجه ده چې سږکال مو تر دې دمه 22,212 پاسپورتونه خلکو ته سپارلي دي. در ربع سال اولی 1404 توانستیم ما 32,717 دانه پاسپورت هم تیمارال کردیم. البته اگه متقاضی ما از زیادتر هم باشه امکانات برایشان آماده که ما کارایشان را انجام بدیم. روزانه زیر هزار بعضی روزا از 1000 بالتره، یعنی اگر هر اندازه که بیایم ما آمادگی داریم. د خدماتو د کیفیت په اړه د پاسپورت اخیستونکو له ډلې عبدالقادر او عبدالمنان په خپلو خبرو کې د امریت له فعالیتونو خوښي وښوده. دوی وویل زموږ اسناد پر وخت ترتیب شول، د امریت کارکوونکي یې په ښه توګه مسؤلیت ترسره کوي او موږ هیلهمن یو چې دا چټک خدمات لا هم پیاوړي شي. موږ ډېر ځل راځي او ډېر مو ښه کار چلی، بس الحمدلله ځل راځي خیر. دغه د پاسپورت سکولتونه چې راویستلي دي چې وایي اوس یې ارزانه کړي، دغه ډېر ښه کار دی. خیرونه دي اوس کارونه ډېر مخته وړي. یو خواهش کوو دغه چې مهاجرین راوړي د ایران لخوا پاسپورټونه سره یې راوړي. بعضې د پاسپورټونه پاتېږي، دغه پاسپورټونه دي هیله کوي ورسره دغه یې ورسره سم کړي. د یادونې وړ ده چې د تیر کال په اوږدو کې هم د هرات پاسپورت امریت خپل ټول فعالیتونه منظم او مؤثر ترسره کړي وو او د امریت لا هم هڅه کوي ترڅو د ولسونو غوښتنو ته ژر، شفاف او اسانه خدمات برابر کړي. محب الله محبت، پولیس راډیو، هرات.